زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د ژوند کولو زرین اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، ډیر وخت مو داسې لیدلی چې د خلکو د غم او خوښي اسباب یو ډول وي. په مال او دولت کې د پراخي او یا هم په خپله برخه کې د پرمختګ له امله هر کس د خوښي او د خوشحالي اظهار کوي. له غم او پریشانی او له دایمي ناروغي څخه د نجات موندلو او یا هم مراد ته د رسېدو په وخت کې هم هر انسان د خوښي او مستی جذبات په حرکت راوړي او خپل زړه ته خوښي ورکوي. خو له دې سره سره که دوی ته کله معمولي غوندې ستونزه مخې ته راشي، غم او خفګان پرې منګولې خښې کړي، غربت او اړمني پرې ډیره شي، تکالیف او ناروغي پرې راشي، له ذلت او رسوایی سره لاس او ګریوان شي او د غمونو او تنګسو په سمندر کې لاهو او ډوب شي، نو تر کومه چې له دې مصائبو او کړاوونو څخه د نجات کومه لار پیدا شوې نه وي، تر هغې په پریشانی او ناامیدي کې ډوب پاتې وي. راځئ داسې یوه لار ولټو چې په هغې باندې د تګ له امله خپلو مسرتونو او خپلو خوشحالیو ته دوام ورکړو او په ستونزو او کړاوونو باندې بریالي شو. دا د فطرت قانون دی چې انسان د ژوند په سړو او په تودو کې چکر وهي، خو په دې چکر کې پوه شه چې ته یوازې نه یې، بلکې ټول خلک تا سره شریک دي. خو زما پوښتنه دا ده چې موږ ولې په ژوند کې مخې ته راتلونکو ستونزو او کړاوونو ته ځینې وخت له خپلې اندازې څخه ډیر ارزښت او اهمیت ورکوو، او بیا په دې معمولي خبرو څو ورځې خفه یو او د خپل خوږ او با ارزښته ژوند اړینې او قیمتي ورځې پکې ضایع کوو. په داسې حال کې چې پیښ شوی غم او خفګان د دومره تشویش وړ نه وي او نه هم په دې ارزي چې موږ پکې دومره ورځې خفه پاتې شو. موږ له دې وسې سره چې ډیر زر ځان له مایوسي څخه خلاصولی شو، بیا هم خفه پاتې کیږو. ولې؟ په دې خبره باید ځان پوه کړو چې غم او خفګان، خوښي او خوشحالي په ژوندۍ بڼه په زړه باندې حمله کوي، او پرته له دې چې اجازه واخلي ځان ته په زړه کې ځای پیدا کوي. که د غم او خفګان د دروازو د بیرته کېدو یوه لار شته، نو د بندېدو یې هم بېشمېره لارې دي. انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به موږ په همدې خبرو د ځان پوه کولو هڅه وکړو. په ژوند کې ډیری وخت زموږ ملاقات او زموږ لیدنه له داسې خلکو سره کیږي چې هر یو یې خوښ او ګران وي. له دوی سره په ناسته او ولاړه کې خلک خوښ وي او له دوی سره په راشه درشه او خبرو اترو کې خپل زړونه راحت محسوسوي. آیا کله تاسو دا فکر کړی چې تاسو هم د داسې زړه راښکونکو کسانو له ډلې څخه کیدی شئ چې ستاسو په لیدلو سره زړونه خوښ شي او ستاسو په راشه او درشه او ستاسو په خبرو او اترو زړونه راحت ومومي؟ داسې فکر تاسو کله کړی؟ آخر په دې امر د اکتفا کولو لامل څه دی چې تاسو تل د نورو کارنامې بیانوئ، د هغوی ستاینې کوئ
د هغو د بهادري او سرلوړي کیسې او داستانونه بیانوئ، د هغوی په کارنامو باندې حیرانتیا او تعجب ښکاره کوئ او د هغو د کارنامو او ویاړونو ته په لیدو سره د تعجب او مرعوبیت اظهار کوئ. تاسو په خپله د داسې نااشنا او زړه راښکونکو کارنامو در ترسره کولو هڅه ولې نه کوئ چې د نورو کارنامو او ویاړونو ته په تعجب او ګوته په غاښ ناست یاست؟ ولې داسې وشي چې په یو محفل کې ستا کم ملګری یا ستا د تره زوی یا ستا یو خپل پورته شي او خبرې وکړي، ټول خلک هغه ته غوږ شي او د هغه خبرې د خلکو په غوږونو او زړونو کې ځای ونیسي، خلک یې له خبرو ګټه واخلي، نو پایله دا شي چې د هغه ستاینه وکړي. خو کله چې ستا د خبرو وار شي، ته پورته شې او په خبرو پیل وکړې، خلک شونډې بړوسې کړي، تندي تریو کړي، یا درنه مخونه واړوي او یا په خپلو منځونو کې په خبرو لګیا شي او ټوقې او مزاح پیل کړي. دا هم شونې ده چې په همدې وخت کې له تا سره د خپل ملګري څخه ډیر معلومات وي او همدارنګه په تعلیمي درجه کې ستا زده کړې له هغه لوړې وي او یا هم ته له هغه څخه د لوړې دندې درلودونکی وي. نو بیا ولې هغه په دې کار کې بریالی شو چې د خلکو پام یې ځان ته راواړوه او ته پکې ناکام شو؟ یو هغه پلار دی چې اولادونه یې ورسره مینه کوي، کور ته په راتلو یې له خوښي څخه په جامو کې نه ځایږي، او یو هغه پلار دی چې هغه د خپل اولاد د مینې لپاره ځورېږي، خو اولاد له ده څخه د ځان خلاصونې لپاره ده ته ډول ډول بهانې کوي، راز راز عذرونه او مشکلات ورته بیانوي تر څو له پلاره لرې شي. آخر ولې؟ دواړه پلرونه دي، ولې له یوه سره یو ډول سلوک کیږي او له بل سره بل ډول؟ په دې خپرونو کې به انشاءالله موږ دا زده کړو چې د ژوند کولو زرین اصول څه دي او د ژوند نه څنګه خوند واخلو. ځان پلو ته د خلکو د پام را اړولو طریقه کومه ده؟ خپله خبره په مؤثر انداز کې څنګه وړاندې کولی شو؟ دا به راته هم معلومه شي چې په ټولنه کې د بدماشو او د لوچکو خلکو له شر او ضرر څخه څنګه ځان ساتلی شو او له هغوی سره د دنیوي معاملاتو د ترسره کولو په برخه کې څه ډول رویه کولی شو. نو له موږ سره پاتې شئ، موږ انشاءالله تاسو ته په راتلونکو خپرونو کې مرحبا او ښه راغلاست وایو چې د ژوند کولو زرین اصول تاسو زده کړئ. نو بریالیتوب دا نه دی چې ته د هغو شیانو بازار ولګوې کم چې نور خلک خوښوي، بلکې بریالیتوب او سرلوړي دا ده چې ته په ځان کې داسې مهارتونه پیدا کړې چې له امله ته د خلکو د پام مرکز او محور وګرځې. علامه عریفي په خپل کتاب کې لیکي چې زه یوه ورځ یوې کچې آبادي ته د یو تقریر دپاره ولاړم. زه چې کله له تقریر څخه فارغ شوم، نو د هغه کلي اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې زما تقریر اوریدو ته ناست ول ما ته نږدې شول او راته وویلې زموږ غوښتنه ده چې ته د څو زده کوونکو د کفالت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. علامه عریفي وایي چې ما په حیرانتیا سره وویل تعجب دی، آیا دغه ښوونځی د حکومت لخوا تاسو ته جوړ شوی نه دی او په دې کې زده کړې وړیا نه دي؟ هغوی وویلې همداسې ده، خو موږ د هغو تر پوهنتونونو پورې د ورتګ ذمهواري کړې ده. ما ورته وویل چې پوهنتون خو هم همدې ته ورته دی، حکومت جوړ کړی دی، زده کړې پکې وړیا دي. نو هغو خلکو راته وویلې چې زه تا د خبرې له بیخ څخه خبروم. زموږ له ښوونځیو څخه ځینې زده کوونکي داسې هم فارغیږي چې د کلنیو آزموینو د نمرو تناسب یې 9.9 وي. په ځینو کې دومره ذهانت او وړتیا تر سترګو کیږي که په یو امت یې تقسیم کړو نو د هغو لپاره بسنه کوي. ښکاره خبره ده چې داسې زده کوونکي چې کله له ښوونځي څخه فارغ شي نو ښار ته له تلو وروسته د لوړو زده کړو په برخه کې
یا د طب، انجینري، حقوق، اسلامي قانون، کمپیوټر ساینس او دې ته ورته د نورو لوړو زده کړو د ترسره کولو امید او هیله لري. خو بدبختي دا ده چې همدغه ځوان پلار یې له لاسه نیسي او ورته وایي بس دی، ډېر علم دې وکه، نور په کور کې آرام سره کینه او ګډې او بیزید سره وه. علامه عرفي وایي چې د ښوونکي له خبرو وروسته مې ډېر په تعجب سره ویلې څه هغوی ته د ګډو او د بیزو د څرولو امر کیږي؟ هغه ویلې هو، هغو ته امر کیږي. زوی بیچاره هم خپلو زده کړو ته د پای ټکی کیږدي او د پلار په خبرو له هغه سره په کلو او بانډو کې میږې او وزې څرول پیل کړي. پایله دا شي چې د ده ټول صلاحیتونه او قابلیتونه د ده په سینه کې تم او همدلته له منځه ولاړ شي. په همدې ترتیب کلونه تیر شي، په دې وخت کې واده هم وکړي، اولاد هم پیدا شي. نو لکه څنګه چې د ده عمر د میږو او وزو په څرولو کې تیر شه، د زامنو یې هم ټول عمر د میږو او وزو په څرولو کې تیریږي. نو ما پوښتنه وکړه چې د دې هلاکوونکې مسئلې د حل لار څه ده؟ آیا په دې اړه تاسو کوم فکر او غور کړی دی؟ هغوی ویلې موږ سره له دې پرته بله لار او چاره نشته چې موږ د هغه پلار قائل کړو او هغه ته په 2 روپیو باندې یو شپونکی ونیسو تر څو هغه ته ګډې او بیزې وڅروي. نو په دې ترتیب موږ کولی شو چې د هغه زوی ته د لوړو زده کړو د ترسره کولو زمینه برابره کړو او هغه وکولی شي چې د خپلو هغو شاندارو صلاحیتونو او قابلیتونو څخه ګټه پورته کړي چې الله رب العزت ورکړي دي. همدارنګه موږ کولی شو چې د زده کړو د پای ته رسېدو پورې د ده ټول اخراجات پوره کړو. نو داسې هیڅکله نشي کیدی چې د کار د سړیو په سینو کې د هغوی ذاتي صلاحیتونه او قابلیتونه پرته له دې چې خلک یې له ګټې برخمن شي له منځه ولاړ شي او هغوی ټول عمر په خپل ذهانت او هوښیارتیا باندې یوازې افسوس وکړي او بس. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. زه دا خبره په یقین او په تجربې سره کوم چې تاسو د ژوند په هره برخه کې هغه که د علم او د تحقیق برخه وي، که هغه د دعوت او د تبلیغ برخه وي، که هغه د خطابت میدان وي، که هغه د سوداګري برخه او دنده وي، که هغه طب وي، انجینري وي او که کومه بله څانګه وي، بریالي کسان تجربه کړي. لرې تګ ته اړتیا نشته. په خپل چم او ګاونډ کې سترګې واړوئ او د بریالیو کسانو د ژوند لاره تعقیب او مطالعه کړئ. وګورئ چې هغوی د خپلو زامنو سره څه ډول سلوک او رویه کوي، یا وګورئ چې یوه بریالی میرمن د خپل خاوند سره څه ډول خوښ او خوشحاله ژوند تیروي. ولې تیروي؟ لامل یې څه دی؟ دلته زما له بریالیو کسانو څخه مراد هغه کسان نه دي کوم چې جبري د نورو په اوږو باندې بار شوي او خپلوان او دوستان یوازې د مجبوري له امله دوی سره خپلولي او دوستي پالي. دا زما مراد نه دي، بلکې تاسو د رښتینو بریالیو کسانو ژوند او کړنلاره مطالعه کړئ او هغه وګورئ. زه په یقین سره وایم چې د هغو له ډلې څخه به هر یوه د خپل مسلک په ډګر کې یو ځانګړی مهارت په کار اچولی وي. که هغوی یې محسوسوي او یا یې نه محسوسوي، خامخا به له څو ځانګړو مهارتونو څخه کار اخلي چې له امله دوی د کامراني منزل ته د رسېدو په هوډ کې بریالي شوي دي. ځینې خلک په فطري ډول باندې یو کامیاب هنر په کار اچوي. دا د هغو د مزاج یوه برخه وي، خو ځینې نور بیا مهارتونه زده کوي او د استعمالولو وروسته یې له بریالیتوب سره وصل کیږي. په دې خپرونو کې به موږ انشاءالله د همدغسې کسانو لټون وکړو، د هغو ژوند به مطالعه کړو، د هغو کړنلاره به زده کوو چې هغوی څه ډول د بریالیتوب تر درجې ورسېدل او آیا زموږ لپاره هم امکان لري چې د هغوی کړنلارې په کار واچوو او د هغوی په څیر د کامیاب ژوند تیرولو هغه خوب تعبیر کړو کوم چې موږ هغه خوب ګورو. په دې باندې هم پوه شئ چې په ځینې خلکو کې بېدریغه تخلیقي صلاحیتونه شتون لري، خو دا پرې نه پوهیږي
یا هم د دغو صلاحیتونو د خوځښت په برخه کې له ده سره څوک مرسته نه کوي، دا ورته نه وایي چې په تا کې دا صلاحیتونه شتون لري، کار ترې واخله. ځینې خلک ډیر ښکلی تقریر کوي یا یو ژور کاروباري ذهن لري، ځینې خلک ډیر ذهین، هوښیار او د پراخ نظر خاوندان وي. ستونزه یوازې د دې قابلیتونو احساس دی چې له خپلو صلاحیتونو خبر شي. خوشنصیبه خلک خو یا په خپله په ځان کې د شتو صلاحیتونو او قابلیتونو زیرمه راسپړي او یا یې د زده کړې په وخت کې یو هوښیار او بیدار مغزه ښوونکی او معلم خبروي. په اداره کې مزدور خپل نګران خبروي. ځینې نیکبختو ته د لارښودنې لپاره خپل ورور یا ملګری خیرخوا شي، خو داسې ناصحان کم پیدا کیږي. ډیر وخت داسې کیږي چې دغه صلاحیتونه، قابلیتونه، مهارتونه او هنرونه د انسان د روح په زندان کې دننه پاتې شي، د باندې راتګ او نندارې ته یې د وړاندې کیدو لپاره ورته وخت په لاس نه ورځي. پایله دا شي چې د ټولنې عام رواج پرې غالب شي او دغه د ګل تنکۍ غوټۍ پرته له دې چې هغه وسپړیږي خزان پرې راشي او مړه شي. نو په داسې حالاتو کې موږ او تاسو یا یو لوی عالم او خطیب له لاسه ورکوو او یا هم په یو بریالي خاوند او خیرخوا پلار باندې خاورې اړوو، هغه له منځه وړو. انشاءالله په دې خپرونو کې به موږ د څو روښانه صلاحیتونو او مهارتونو یادونه کوو. که هغه په تاسو کې موجود وي نو موږ یې د راویښولو هڅه کوو، او که په تاسو کې موجود نه وي نو زموږ هڅه به دا وي چې په تاسو کې پیدا شي. نو راځئ له موږ سره قدم په قدم مخ په وړاندې لاړ شئ او د ژوند کولو زرین اصول زده کړئ. کله چې تاسو په غره باندې ختل پیل کړئ نو نظر مو په لوړه څوکه ولګوئ. شاوخوا خورو ورو غونډیو او نورو ځایونو ته مه ګورئ. قدم په احتیاط او اعتماد سره پورته کوئ، تادی مه کوئ. د تادی په صورت کې تاسو ښویږئ او د اعتماد او احتیاط په صورت کې منزل ته رسیدلی شئ. نو راځئ چې داسې یوه لار ولټوو چې خپلو اهدافو ته ورسیږو او په هغې لار باندې د تګ له امله خپلو مسرتونو او خوشحالیو ته دوام ورکړو او په ستونزو او په کړاوونو باندې بریالي شو. په همدې هیله نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله باندې سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب